دعوت یو تا بل دور کوي دعوت کار کې الله تبارک وتعالى برکت خیره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو دعوت کار کوي امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي کنین الله تبارک وتعالى با یشکن الله ان يبعث عليكم عذابا من عنده کتاسو دعوت تبلیغ کار پرې خدو یو بل ته خو خبر حکم کول او د بدن منی کول کار پرې خدو نو الله تبارک وتعالى به تاسو باندې عذاب مسلط کی ثم لا تدغنه بیا به تاسو دعاګانې کوئ ستاسو بزرګان به دعاګانې کوي علما به دعاګانې کوي زنانه به دعاګانې کوي فلا يستجاب لكم دعا به قبلیږي نه ولا تاسو به امر بالمعروف او نهي عن المنکر کار پېښي یو خبره چې کمیان دي نو کمی پارځه کې ده صرف انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام معصوم دي هغونه غلطي نه کیږي باقي غلطیاں کې علما هم غلطیاں کیږي تبلیغ جماعت والے عزت زیه غلام هم غلطیاں کیږي لیکن تاسو وګورئ چې کور کې کوم ماحول نه هغه جماعت کې هغه ماحول درون شان دی وسره په درون نوم خپاته کېږي جماعت کې وسره سړی خرج تیر شي سلو میاشتې تیر شي سوالات پدې کې واقعات پدې ناراضي یو بس جنگ جګړې واقعات نه دي راغلي پوره دنیا کې اوسه پوری د 95 کال تبلیغ جماعت وشلو پدې 95 کالو کې هغه صدا سي واقع نه شوي چې تبلیغ جماعت ولته هغه دهشتګرد سکارې کړي دهشت پیدا کړې وي لہذا دا امن والا جماعت ته پیار او محبت والا جماعت ته د سره تعلق جوړول د انبیاء علیهم السلام کار غستل دي او د الله په لار کې وتل دي الله سره خپل تعلق جوړول دي نو د ځان نه خبره جوړول او بیا خلقو ته دغه ذهن ورکول چې سعودي عرب علما فتوا لګولا نو دا بابا مدد زکوي چې زمو خلقو سعودي کې پاتې کیږي او بیا جلته کې راشي دغه ذهن به حق جوړ شوی نو دغه ذهن باندې مطابق منځي کوم ته علما بیانې زمونږه لوی علما دي کبار علماء کرام دي اولیاء د وخت او قطب د وخت او غوث د وخت کوم دی هغه د جماعت سره د سره تعلق ساتي لہذا جماعت سره خپل وخت لګوي او پروپاګاندا کې مرزي الله تبارک وتعالى د مولا د عمل کول توفیق راکړي الله تبارک وتعالى د مولا تعالی مرګ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د دې کار کولو مولا توفیق راکړي او کوم چې د نتیجه د الله یا اولئک هم المفلحون کامیابی د الله مون تاسو ته په دنیا او آخرت دواړو کې نصیب کړي او کوم چې فتنې دي سمره الله دې زمونږ د آل اولاد حفاظت وکړي او دایما د علما شکر ادا کوي چې تاسو په هر ټیم کې راهنمایي کوي چې فتنه سره وجدین تاسو وایي چې دا فتنه ده د دې نه ځان بچ کوي الله دې مونږ استقامت فی الدین نصیب کی او الله دې زموږ دنیا او آخرت دواړه خسته کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.